د کلي خلکو ما ته اوټ راکئ زه به سړک هم جوړ کړم زه به درته مکتب هم جوړ کړم د کرکټ میدان د فوټبال میدان به هم درته جوړ کړم او په تېره لاسه کې د کرکټ او د فوټبال میدان سره څنګ کې به د شیدو او ترحافظې د شربت لښتي روان وي. ملک صاحب تا خو د ټول کلي سره واده وکړله خو زه هم تا سره یو واده کومه چې زه درنه هېڅ هم نه غواړم خو صرف هغه د زرڅانګې ترور لور راته وکړه ډېره زیاته مې خوښه شوې ده. ولې نه ساده ګله وبکم درته خو اوټ به ماته راکې ګوره د کلي خلکو د خدای په امان بیا به ګپ لګو ډېر تقریر مې وکړو سر باندې مې درد شو بیا به ګورو. ملک صاحب ولې خپه روانې جلسه خو ډېره ښایسته جلسه وه ټول کلي سره خو ډېر ښایسته وعدې وکړي الله پاک دې وس درکړي چې ټول کارونه ورته وکړي. امین زما باډي ګاټه ولې نه هر څه به ورته وکړمه خو خبره داسې ده طبیعت مې ډېر زیات خراب دی. او که نه ملک صاحب ته خو نن ډېر ګډوډ ښکارې ځه لاړ شې یو ډاکټر ته ځان وښیه. ښه زما ګرانه باډي ګاټه په ما مهربانه زه ورځمه ډاکټر کپسولي ته خپل ځان ښیمه هغسې نم پیس ډېر کم اخلي. وایي ملک صاحب په تا باندې نور ډاکټران اندېر شول چې ډاکټر کپسولي ته ورځي. نه باډي ګاټه نور ډاکټران خو ډېر دي خو ډاکټر کپسولي کې یو کمال دی چې پیسې کمې اخلي که نه مړه. او که نه ملک صاحب ما نه خو هېرو ته خو د دنیا غټ سپېری. ها ملک صاحب څنګه چل دی زما خواته راښکاره شولې غیر خو به یي. وایي کپسولي زه به تاله څه ووایم ډېره غټه مسله لرم. وایه که نه ملک صاحب څه مسله لرې چې درته یې حل کړمه. ګوره ډاکټر کپسولي مسله داسې ده تا له خو معلومات دی چې زه یو مشهور ملک یم او زه چې کله په جلسو یا په حجرو کې چاته تقریر یا وینا کومه نو خپې او لاسونه مې رپېږي ساه مې بنده کېږي او د خپو نه تر سره پورې خوله کېږم ته مې معاینه کړه چې دا څه مسله ده. ها ملک صاحب دا خو ډېره غټه مسله ده خو خبره داسې ده ملک صاحب چې ستا د معاینه کولو هېڅ ضرورت نشته دی. هغه څنګه ډاکټر کپسولي؟ هغه ځکه ملک صاحب چې څوک هم دروغ وایي هغه سره همدغسې چل کېږي. ستا په مینه مې زړه ښه دی نور جهان مې په کار نه دی زما د زړه پر وسیله د ملنګ مینه شوه ښکاره ستا خبرې ښایستې ته چې په ناز راته کوې هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز دې وخندل